الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې رسول الله قال عليه الصلاة والسلام ضعفاء او کمزوري مسلمانان راتله یو به هجرت کو را روان شو. ځکه عثمان ابن عفان تسلی ورکړی و چې الله بری مسلمانانو باندې امن راولي او د کفارو له دعوت ورکړي او منځ کې د صلح خبره موکړي. په دې ټول مسلمانانو کې اولنې مسلمان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بصیر په نامه باندې یو صحابي و راغی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مشرکانو کسان راولېګل او ویل یا محمد العهد بيننا وبينك، یا رسول الله زموږ وسامه بین کې یو لو شوی او دغه په بندي به کوي، هغه دا چې ستا کسان به مونږ ته نه واپس کو او زموږ کسان برا کوي. ابو بصیر راکا رسول الله ابو بصیر له ویل چې ورسره لاړ شه. هغه ویل وری یا رسول الله دوه وجې ذکر کړی، یو وجه دا چې مارو کفار سره لوس کړی دی او زه د لوس ډیر پابند یم. دویمه بشارت ورکړه زیره یا ابا بصیر اصبر واحتسب فإن الله سيجعل لك ولأصحابك فرجا ومخرجا، كما قال تصبر کوا رب العالمین بتعالى او استعملګرو له پراخي او امن راول او ان شاء الله دا ټول مجاهدین به اسلام خپل ما به کې راجمش. تیت پرک وس خورو پاره دي د شي وخت برشه چې دا کفار به مغلوب شي او اسلام مسلمانانو حکومت برشه او عدالت برشه به ټول سره به یو اگر کو وس خورو خیر دی. ابو بصیر ډیر مړون کې صحابي او زکه محمد رسول الله ملګری روان شو. ذوالحلیفه الاخره چې کله ورسېده چې د مدینه میقات دی، تقریبا د مدینه او د دې مابین کې شپږ میله مسافه ده. د غرمې ډوړې لکیناسو یو کافر باندې دوه کافرانو کې تور راويست او ویل چې مزیدار تور مې اخر چې تاسو دې وګورئ او په دې باندې ما ډېر خلکو سره ضرورونه ورکړي دي، مسلمانان مجاهدین مې پیوالي. د کافر شواړه ولا راوړه ولا وې کته ابو بصیر ورته وی ځوانه منګم کتلې شو کنه ویواله چې کله هغه ته واپس د موټي کې کوم مضبوطه ونی ولا شړقې د کافر لته ورګي ایسه سره دي وړاندې وغورسو دغه وګورځو د بل پرش وو تختیدو. د صحرا په طرف باندې منډه وانه خصه بلکې مسجد نبوي لړ روان شو. په منډه راغی. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو چې کله په دې سړي باندې نظر ورغی وی ویلې ودا د سړي دی چې یې نیولې دی او څه چل شوی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ابو بصیر هغه سړی او وجل عثمان وجل اراده وسلري. دی وخت کې ابو بصیر مراغه هغه چې کله راغی نبی کریم علیه السلام ویل شوایل له امه د مور ورته بورش دا کړه محبت تا دا قسم د ور لړونه ده کده سره چرته بل کس پیدا شو کېده چې ټول دنیا له ور واچ. ابو بصیر پوه شو چې رسول الله می دوباره به د خلکو له واپس کین الله اړو د عیسی علاقیلا چې داسې په بحر خوا کې وزیدې شو غرونه دي ولته ونی دي غارونه دي او طبعا چې کله په مجاهدینو باندې اواره تنگ شوغي به د چې له قرار اول ځان رسي چې الته غرونه او ونی غارونه د دشمنانو به پټو شي التراړه. د ابو بصیر اصل کې د ایمان لکه تر په کار دی د ابو جندل د شي نه کوي چې لکه محمد رسول الله موږ رسول داس موږ امیر دی او موږ خلکو لور کوي د شي امیر څه کوي، بلکې بشاشت د ایمان د زړه ورنه وته چې د محمد موږ له ارسو علیه الصلاۃ والسلام موږ په سر سره باندې منو موږ په نه پویګو د موږ نبی دی د پویګو د امیر دی او د نبی دی الله ورته وحی کوي. قوي ایمان لرو او د قوي ایمان باره کې موږ دا ویلو چې شل کارونه به انسان کوي د الله په مخلوقاتو کې سوچ کوا، قران کریم کې سوچ کوا، دریم د الله په نومونو کې سوچ کوا، څلورم د محمد رسول الله تابعداري کوا، پنځم زمونږ د الله نه دعاګانې غواړو، شپږم د رب العالمین ذکر کوا، ووم کې څه اخلاق ځان خپل کا، اتم د محمد رسول الله معجزات پیژنه او نه هم د رسول الله شخصیت پیژنه او لسم د اسلام د دین محاسن او خو بیان چې بری کې څه دي، یو لسم د هر قسمه کفر او شرک نه جوړیو کا، دولسم رب العالمین له وخت ورکړه کتاب المفرد کې امام بخاری هغه روایت را نقل کړی دی او د لسم د علماو سره کې نه قوي امام د تنصیب کېږي. سوال لسم علم د قران او سنت، ان لسم شهر عمل کې د الله لپاره کوو، شوالسم د مؤمنانو سره مینه کوو، ولسم د ادب نه کار اخلا، اتلسم د اغشین لړ کېږي چې تا د الله نه لړ کوي، او نسم جهاد فی سبیل الله، او شلم عمل صالح.
دا شل کار چې کله انسانو کې د ایمان به قوي کیږي او د رسول الله ملګرو دا شل وړ کارونه کول ځکه الله قوي ایمان ورکړو د الله مینه ځان لره تو کړو د الله محبت بالکل دې له وردن نشو د الله مینه قران باندې راځي منځ باندې راځي د الله په ذکر باندې راځي د الله پر رضا باندې راځي د الله د نمونه سره ځان مختکول باندې راځي دا زړه د الله په وړاندې دی قیدونه تړلو باندې راځي د الله د اولیاء سره ناستا الله له وخت ورکول زمونږ د محمد رسول الله تابعداري د الله لپاره ورانه او جوړه د ټول نعمتونو نسبت په سره رب العالمین لکه چې دا مال الله را کړی دی او قران کې به خپل نظر سره بند ساتي هغه کارونه کوي چې مخکې يحب ټکی اسمنګ الله ویلې امانت لحاظ او د وادي په باندې او دروغ نه ځان ساتل روان شو سره ال تلاړو د مکه مشرکان له معلوماتو شو چې رسول الله سره بیرته واپس کړي دي د جمع سره کوم لوس کړي پاغي پوره پابندي وکړه او په دې منځ کې چې نوې مسلمان بچر ته پیدا کېدونه د ابو بشیر خاله بتلو وجه دا قرآن کې الله دې له اشاره کړي الله نور السماوات چې کله د اسلام مرکز په وجه کې جوړ کړي شنو ارچا معلومات کې چې لکه مدرسه جمعات معسكر پلاني ځای کې دي سړی چې ایمان راوړي د ابو بشیر خاله راځي چې ایمان راوړي د ابو بشیر خاله راځي خو مکمل یو جبهه جوړه شو د مکه مشرکانو په دې مڅ کې ډېر مزیم کړي وي ذکر رسول الله سره دزمندي وا قافلې تلی او راتلې نو ډېر مولونه ځان سره راوړل نه دوی په هغه برید کوونه هغه په دوی باندې نو دی ابو بشیر سره خپل مرګرو پروګرام برابر کې وی ویلې چې لکه د کفارو له ضربه په کار ده ځکه دوی په موږ باندې برید او تیرې کړي د اکمالاتي کاروان نه باید ماچ دا څه قصه مخامخ شي چې په کومه طریقه باندې چې څنګه ګيري باید ګيري کو د مکه مشرکان خپل مابین کې چې قواوی برابر کړي چې بده خلکو باندې عملیات وکړي وی څه شک چور کې او ختم وکړي ابو بشیر خپل ملګری راجم کړو تشیل ورکه مجاهدین الله چې دشمن ډیر مصالح راغی ډیر قوی وسره دي اوس موږ سره دومره امکانات نشي چې و جنگيګو خارش شي دم تکتیک دی مجاهد بشر ضروري نه کوي چې لکه موږ 15 کسان یو دی خو بس قوره له میدان نو ځان را غرزو نو دی وخت کې کمال دا دی چې انسان تیت پرک شورک شي دشمن هغه د ډیر وخت تیر کې کاروان به ولې وګرځي تاوان ورکې لیکن خلک پیدا نه کړه بیرته تراله تر دې پورې چې درې شو مجاهدین برابر شونه بس یو قطاو جبهه شو به دغه مخشانی ولا دا کاروان وای او هغه کاروان وای او هغه د مکه مشرکان رسول الله له خطر ولګو ویل الله رسول الله موږ په دې لوس کې بالکل دا سره وفا کوو چې دا ماتي خو لیکن د ابو بشیر ځان له وغاړه دا موږ جرنه وېسا د چې ضربه موږ لره کې چې موږ خوراک او ساکو د سمره اصلي هیڅ راځي دا په دې منځ کې موږ باندې خطر شنو اخر به کوڅه رسول الله یو خط ولګو یا قاصد او ویلګل چې من محمد صلی الله علیه وسلم الى قائد المجاهدين ابي بشير وفلان وفلان دی وخت کې ابو بشیر رضی الله عنه وفات شوی دی خط ورغه ملګر له ویلې مو چې موږ د ایمان په دینه باندې راوړو چې محمد رسول الله دی په کو دغه په خوا کې وګرځي خو په کده چې وشو چې موږ دغه ما بینګ جدای رااله موږ د غره لرالو ووم نه لیدو الله به دې گواه دی والله موږ له دې مینه اجر راکړي رسول الله ته خط لګل وای راځي اې د خبر په خوا کې دوی جمعه تم جوړ کړو ځکه صحابه ولدا معلومات نه و چې د خبر په خوا کې جمعه جوړول لا حرام ځکه دا شریف فیصله ده په اتفاق د سلور وړه مذاهب سره چې په کوم جمعات کې دنه قبرې دغه په دیشین کې موږ پکې نه کېږي باطل او مکروه امام الحديث ناصر الدين الباني شیبا دی باره کې رساله لیکلې ده یو کتاب لیکلی ده تحذير الساجد منسکون کې اغل ډار ورکول چې مونږ دینه کوي په حق جمعات کې چې باغې کې داخل کې قبرې زکه د مونږ کېږي نه او احناف علما دومره سخلار دي چې شرق طرف لا غرب طرف لا شمال طرف لا جنوب طرف لا قبرې مونږ نه کېږي په نو دې بل مسله خلق رااله ظاهري مسله دا شو چې د مؤمنانو له تاوان دي زوف دي زکه زمون کسان چې درجه هغه برا کوي او تاسو کسان چې راځي نه به درکو خو دې ګډیر خیر دی وجه دار دیر لسکاله رسول الله په مکه کې دعوت کړي او شپږ کاله په مدینه کې تقریبا 19 کاله په دې 19 کالو کې دونیم سره یې درې سره مسلمانان پیدا شوي دي کله چې د صلح وشو دیو بل سره ناس ولاړ وشو لزر الله د شمیر ورسول دا ولی د مکه مشرکانو د شو دعوت شروع کړو چې دا محمد جادوګر دی او ساحر دی او خال مور زین حتی د دې پورې چې دی په دې غوګونو کې خپل د شی او مالوچ کې خودو چې محمد صلی الله علیه وسلم خبره مونږ وانو لکه اکثر باطل فرسو کې دا عادت دی چې هغه د خپل ملګری او کشران د قران او سنت د درسونو منګي چې لکه دې مولا خاله مور دا وجدا کرامت نه مني او دا چې امامانو لکنزلی کوي او دا چې صحابه لکنزل کوي او دا بيدینه دی او دا پلان دی او دا دی او هغه تلوري پاتې شي خو غیر سره دا و چې دا خو انسان د سخري خو مینا زبې خاله ورشم
کې بن موسره دا خبره د قران او سنت برابر نه به منل پکار دی، چې دا برابر نه به رد کول پکار دی. هغه شکر د قران او سنت عالم لرا شو دا درس او اعمال وګ نه ایسته متاثر شو د محمد رسول الله تقریبا لزر مسلمانان پیدا شو. دویم په دې منځ کې د رسول الله د دعوت مسلم داوا چې خورش وا او داغه مقصد هم داو بنو خزاعه د رسول الله په جانب کې ودرېدل او نور په بل جانب کې ودرېدل. او دریمه چې د مدینه کې د يهودو سره او مکه کې د مکه مشرکان سره صرف جګړه کېده، چې کله دا مسله په دې منځ کې رااله خیبر او بني غطفان سره جګړه شروع شو. هغه بوال او ظاهري دا خبره موږ لګرانه تمامه ده چې مسلمانان زموږ خپل راځي موږ به نه درکو، خو که موږ ملګری درتل راکوي به وجه دا ده د دې په معنا کې خیر دی چې کله یو سړی د مسلمانانو نه مرتد شو د کافر په سب کې ودرېدنو، آیا مسلمانان په هغه باندې به خپکیږي؟ هغه زموږ سره مرتد سړی دی هغه پويږي او خلک یې پويږي. او اسباب سړی استعمالي خو کله کله بغیر د اسبابو نم کار کې دی چې لکه ابو بصیره یو تنها سړی او چې هغه لاړو معسكر ځان له جوړ کې یو ملګری راتلو. بدا خبره تیر سیرت درس کې ویل شو چې بعض خلکو دې جن استدلال کړي دی، یو غلط استدلال دی. يهود نصارا او نور مشرکین چې مسلمانانو نه دی مجاهد او مسلمان باره کې طلب کوي چې لکه دا به موږ لرا کوي وی ور کړه په کار دا وجه دا چې رسول الله ابو جندل او ابو بصیر ور کړو. موږ دا استدلال بالکل غلط دی. یو وجه دا چې دې کې د رسول الله د مکه د مشرکانو مابین کې لیکل شي او ایستاو د يهود مابین کې دا لیکل شوی دی نه. دویم د مکه مشرکان اگر که مشرکانو خو به خپل لوز باندې پابند و او دریم اساسي وجه دا رسول الله چې د دوړ مجاهدین واپس کړه دا الله په امر واپس کړه په وحي باندې او مو تر وحي کیږي نه نشي کیږي موږ به نه تسلیمو بس خبره به الله رفات کوو یا په دې وخت کې دشمن ماتيږي او مسلمانانو له ضربه رسیږي ظاهري به ضربه په مواقع نفس الامر کې بخیري. عمر صاحب څنګه پوښتنه کړې و یا رسول الله زمونږ مړی دا به جنت ته ذکر نشي ویجیبا وې موږ په حق باندې کني ویو وې تا موږ سره دا خبره کړو چې موږ به عمرې لزون ولې نه زو دا ټول الله په امر باندې ان شاء الله موږ به ورزو زاد الله رسول ما الله مې نه ځای کوي الله مزمان استرت کوي نو دا قیاس موږ ځکه نشو کولای چې پیغمبر له الله وحی کړو موږ تاسو له وحی ماهي نکیږي پر رسول الله باندې دا خبره بند شوې ده عليه الصلاه والسلام. بل رب العالمین د ایتونه نازل کوي ویل چې روان کال به ان شاء الله تاسو عمره مو کوي د مسلمانانو لري توصیف وکي چې دا ورکو کوونکی سجده کوونکی د دې په مخونو کې به اثرات ګوري د ایمان د تورات مثال ذکر کې او د قشن د انجیل ذکر کې او به ویل چې ګوره اول کې 2.5 زره یا 3 زره مسلمانان و به لزر شول او چې کله فتح د مکه وشو تقریبا 1,00,000 زره مجاهدین د محمد رسول الله په جبهه کې راغلل بهترین جماعت او ټولګي چې عرفات کې راځم کړوړي یروګه تقریر او خطبه ورته وکړه. صحابه فرمای وزرفت منها العيون دا سرګونه وخ روان شوي زړونه ویریدل د ارچا بسړه کې دا خبره پرې ودا چې دا محمد رسول الله اخرت تقریر دي چې به موږ سره کېږي نو رسول الله دا ویلی مو کې دې چې روان کال به موږ سره ما بین کې ملاقات ونشي. دریمه به کدا وشوا چې په دې منځ کې و جګړه وشو د منوف زراونه یو سړی و عبدالرحمن په نامه نو ډېر مزیدار خدا سړی ډېر خطرناک و د رسول الله په څوکانو باندې عملیات وکړه چې باغی کې د رسول الله یو غلام مربح په نامه یو بل خادم او سلمہ ابن عقوع مو نو دوی شکل عملیات وکړه دا خادم ورته وښلو او د وکان روان کړه. سلمہ ابن عقوع په خپل فرمایي ډېر مزیدار صحابي دی تقریبا د اس او د وخنم د مخکتلو حتی غش مرمۍ کړه 10 بری ور باندې وکړو دا مرده کې به داغه بشنو ورسېدل دا به داغه مخکتلو د شي نشنا صحابي او د غرب یو جانب کې به یو خو په دې سکندونو ملټونو کې به بل تر باندې راو وختو او د سیرت کتابونه لیکي وی د لاسونه دومره شړل ول سلمہ ابن عقوع ته به دا ګمان کوله چې دوخ لیچې دوخ لاس دغه مضبوط لاسونه دا په خپل فرمایي وې زمو سره بلې جګړه کوم وې په دې وخت کې ما د خپل اصله تلحل ور کړو او د غره له وختم سر د درې چغې موږ چې یا صباحه اې د مدینه والا ګوره دشمن عملیات کړی لري او نور پسې پیدل می واشول تر دې پورې چې د وکړ می ته واقع سودا اعلانونه وکړ چې اليوم وانا زشما ابن الاقوع د اقوع بچي مونن در زلانو د بخیلانو ورس معلومیږي میدان کې تاسو به بیلو کزا وې د وکړ می چې ته واقع سو به مې پسې منډه والا پیدل تر دې پورې چې ډیر شادرونه ته ولوي د ایسره غیر پاسه می تیږي کې خولي او مقصد به دې کې دا خبره وشه رسول الله دا شو غل د اطلاع وشي معلومات ورته وشي چې دا دل ورکړي دني ولې وېدا شو درکې نه واته زور د غر پر سر باندې وختم او د پاسه مې د کمرو د تیو گزارونه په شروع کړ خدای خلک مې دغه ځنه واپس کړ بل طرف باندې لاړه وې دغه په یو جانب کې دوی کینه سو خوراک له زور د بدی جانب کې کینه سم څلور کسان اسما په راځي شو ما ورته ویلې زچره
ګوره د شي انسان هم چې چاله قصو کوم هغه زمانه بچکیږي نه خو که سړی مال قصو کې ته بچکیږم رو پیراغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدل مقداد صاحب دی او ابو قتاده و غیره اخرم دی وې د عبدالرحمن چې په اخرم باندې گزارو کې هغه شهید کې خو لیکن ابو قتاده چې په هغه گزارو کې هغه وجلو سامونه ته پاتې کړ د پاسه په صدر واچو او نور بس روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو راغی د غزا کې په خپل امراغلو عبد الله ابن مکتوم هغه په خپل ځمانه مقرر کې مقداد صاحب له جنډه پلاس کې ورغلی شو ورځه ملګرو چې کله دا صدر د ابو قتاده ولید نو ویل چې انا لله و انا الیه راجعون لکه چې ابو قتاده شهید شو وی په دې وخت کې پیغمبر علی السلام ورته ویل چې هغه شهید شوی نه دی دا دغه صدر د وسمه نه نیولې دي خو چې موږ لاړو وی چې قرط علاقه له دوه بول راته چې دشمنان موږ پاره کړه رسول الله علیه ویل چې اې الله نبی ته یو سل کسا مجاهدین مال راکا د هر عمر غره راستړل استغفار الله علیه دلته ته پیش کومه رسول الله موږ ویل چې بس موږ خپل سمنه ته واخصه دا جهاد ته قیامت پورې روان دي او هغه اوس باندې غطفان کې روان دي په معجزه باندې دا معلومه کړه وې دا اخرمه دفن مو کې را روان شو په دې وخت کې زاد رسول الله بس ناسم او وی ویل چې موږ په بدلو کې سلمہ ابن عقوه او په شاسوارانو کې چې ابو قتاده مقداد دي او مال د برخه غنیمت راکې اې دین ورسته نبی کریم علیه الصلاه والسلام دعوت بدل کې په بل طریقه باندې خطونه شروع کړو او د دعوت مختلفې طریقې دي کله هغه د خط په ذریعہ باندې کیږي او کله د کیسټ په ذریعہ باندې کیږي د رسول الله په عادت مبارک داو یو ملګری بوله کو د قران درس په یوځای کې شروع کې بس دا به دعوت کله په یو طریقه او کله په بل باندې او تقریبا نجاشی بادشاہ له اول خط ولې کو دیغین ورسره به هغه نائب له ولې غلو او به مقوقس بادشاہ له ولې کو جریج ابن متان امیدو کسرا له به ولې غلو قیصر له به ولې غلو منذر ابن سوال به ولې غلو حوزه له به ولې غلو غسانی له به ولې غلو عمان بادشاہ له ولې غلو او رسول الله ډېر حکیم انسانو نبی کریم علیه الصلاه والسلام جامع الفاظ کې خودل په دې خط کې الفاظ ډېر واړو خو لیکن معنا ډېر اوچته و هر چاله داغه مطابق خط لګلو و خیر انسان د علماء له عالم خدا خط لګلو نه مخکې د عملګری راجمع کړه ویل کړه تاسو سره شورا مشوره کومه خو ګوره د شکارونه کوي لکه څنګه چې بنی اسرائیل د عیسی علیه السلام سره وکړه په یو مسله کې راجمع کړه خو به اختلاف جوړ کې زه تاسو سره مشوره کوم خو ګوره اختلاف منه کوي صحابه ورته ویلي لبیک یا رسول الله بالراس والعين فداك ابي وامي زمون مور بلاد سنه قرباني زمون سر د سنه قرباني تم له امر کوم باغ منو و دعوت کو بدی طریقه چې دا مسله به یو بری کې کیفیت باندې خبره برابر شي صحابه ورته ویلي دا الله نبی دا بادشاہ ډیر مغرور خلک هغه د هر چا خط نه ګوري ته او ټاپه او مہر جوړ کا چې کله دا په خط باندې ولګولې شي نو او غیر معلومات وشي چې دا ډیر عظیم او قیمتي شی دی نو بعد دغه نه مساله دعوت هم قبول کې خط باندې مګوري رسول الله ډیر کړه مہر جوړ کې پاګه باندې ولګل احادیث کې راځي محمد رسول الله غتمي وا خط به شوري کو د پاسه پر باندې ټاپه ولا لیکن رسول الله دمر ادب کې پکار دا شوري لیکلې محمد او به لیکلې رسول او به لیکلې الله چې محمد د الله رسول عليه السلام خدا ادب د وجنه اول د الله نو مولي کړو او به د رسول نو مولي کړو دغه نور سره محمد نو مولي کړو ادب رسول الله د الله د سخت ادب کو زمونږ د الله سره د ادب جون پکار دی منهاج المسلم کې او د قشه منهاج القاصدین کې لیکلي دي د الله سره ځان لا ادب او د رسول الله سره ځان لا ادب د جمعه سره ځان لا ادب صحابه سره ځان لا ادب قران سره ځان لا ادب د منځ سره ځان لا ادب د روزه سره ځان لا ادب د ملګرو سره ځان لا ادب اسلام ټول په ادب باندې بنا دی ادب څه معنی جمع الخصال الحمیده خيستا خصال او خيونه راجمع کول او ابن کثیر دا ویلی و چې د انسان په عمل کې کله ادب وینو دا به قبليږي ځکه د عمل د قبلې دا ولنه شرط من توحید ویلو احسان ویلو احتساب ویلو للهیت ویلو د رسول الله تابعداري د مخلوق حق ادا کول د قران او سنت نه رنګ اخصل د ادب نه کار اخصل د الله سره مینا د حرام نه ځان ساتل د ګنا نه ځان ساتل د الله تعظیم وقار په ځړ کې لرل او عمل به کوي په دینت باندې چې په ورځ قیامت باندې الله مالې دې بدلا او اجر راکړي حتی تر دې وې چې کله به ضرورت پوره کول راتلو رسول الله به دا غتمه وي 100 بار به کې خودلا چې کله به او 10 وګړي دغه به ورسره به واچولا دا مسله معلومه شو یو سړی به تور مثال دغه سره قران دی بل شي دینی کتاب دی او هغه به در خلل ور داخليږي نو په کار دا چې دا بار کې دی لیکن که شرط احتمال دغلا یا د بل مسلون به ضرورت په بنیاد باندې میرا سره ځان سره دنه کولې شي وېدا به ور باندې لیکل خطیب شیخ بن سراج المنیر کې لیکلي دي رحمه الله وې د موسی علیه السلام ملګری
وې د ساحران چې کله د موسی مقابله لري واته چې د موسی عليه السلام دا شکل وکړه نو وی ویل چې دا خو جادوګر نه دی وې ځوانه اول ته دا رسې مشه ورځي کومنګ ورځو ادب وکي رسول موسی عليه السلام ورته ویل چې ور تاسو ورځوي وې چې کله دا ورځول نو استغه به درهم برهم شولي او د موسی عليه السلام معجزه الله ثابت کړه شربینی صاحب لیکي د یو ادب د وجنه الله د ساحرانو له ایمان ور نصیب کې ایمان شیخ الاسلام ابن قیم لیکي کپکور کې کوټه کې به ادب وکړه نو برنډې له بوزي کال تر به ادب وکړه سهل له بوزي او کال تر به ادب وکړه کې د اسلام د کلام موزي به ادب معنی ارث خرابي امام سرخسی چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک او قوي عالم دی هغه نه چا پوښتنه وکړه چې صایب دا دومره اوچت عالم ته ولي دا دومره قوي حافظه لري وما یو سپینه ورقه نه دراخستي مگر د غیر پر امه او داس کړي دي دومره اوچت او سړی چې ابلیس علیه لعنت نه بچ کیږي د غیر پر ډیر علاجونه دي خو یو طریقه دا چې هغه او داس کوله ځکه دا ادب دی مشکات کې حدیث چې مؤمن انسان د حفاظت کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام خطونه شروع کړ اولنې خط شروع کې نجاشی پاشاله او هغه له ولېګلو عمرو ابن امیہ الزمری اقوی صحابي صحابي چې خبيب شه رسول الله علیه غلو خبيب رضی الله عنه چې کله د کجوره باندې خلکو ورجی کې نيزه ولټ مل و د پاسه بکی راڅملو تقریبا سلوي خرج دا به کجوره کې جوړاندو رسول الله ملګرو ویلي ودا به څوک اخلاص کینو عمرو ابن امیہ الزمری ورته ویل یا رسول الله زبر اخلاص کړ ډیر په غزا رسول الله دی بل چې تشکیل ورکړي چې هغه مو وجنا به دوی د قشا مطلب کې و چې دشمنان په پوه شو خو تکتیدل ماکام چې کله بهرال نو خبيب رضی الله عنه دایره کته کې د مکه مشرکان مشره وچ شو خمنده د منډه د مکه مشرکانو حتی خبيب وګرځو وېزمه کې به تیر کې هغه بلیع الارض لازم کې تیر شوی صحابي نجاشی بادشاہ درې کرته رسول الله خط لګلې یو کړ چې کله جعفر شه بلال ودار زمانه تر زمن دي دې باندې ډېر امن وکيو دا ايو د عمرو ابن امیہ الزمری په واسطه خپل نوم اسحمو لیکي ورته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى اسحمه النجاشي عظيم الحبشه دلیل په دې چې د خط اول کې بسړې پوره بسم الله لیکي وس وشپګه باندې کې ځکه دې دا مقصد شي علی مدد بدعت دا ناروا ده خپل نوم ولیکي دا سړي نوم ولیکو دا بل سره توصیف وکي عظیم الحبشه کله چې دا مسله کړه نبی ورته ویلي چې اسلم تسلم اسلام راوړه بچ بپاتش او دای مرته ویلي اشهد ان لا اله الا الله زه گوی کوم چې حقدار د بندګۍ نشته مگر سوا د الله نو د زد الله رسول يم او گوی کوم به خبره باندې چې عیسی د الله بندري او گوی کوم به خبره باندې چې مریم د الله وینځره او دا ډیره پاکه کزره ما ستاډیره خیر خوې کړي تزمره خیر خوې قبول کا اسلام راوړه او ته به بچ پاتې شې به ولي کله چې والسلام علی من اتبع الهدى ځکه سلام د مسلمان انسان باندې چول کېږي په بل چاله په يهودي ناروا دي په بدعتي ناروا دي د ګورې کبيري والا باندې ناروا دي پر دې ځانانه باندې ناروا شي فتنه لري پیدا کیږي او خاص کر چې انسان بولو براس کې نشي ونجاشي بچا په منبر ناسو داخل رسول الله چې کله وکړه ورکته شو احتراما کلی کې پستر باندې کې کو د استرګو نه وکړ روان شو ویلي چې ما ایمان راوړو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په لاس جعفر ختم به راولې ګوګل خط او رسول الله سلام راولې ګو په هم کار باندې ودا وفات شو پیغمبر علیه السلام د ملګرو ویلي و ما تر رجل صالح یو نیک انسان مرشوي دي رضی جنازه په وکړو او دې بریدلو چې سپینې جامې اغوستي په خوب کې کنایات کې خاتمه نه و چې الله رب عزت به جنت ته داخل کړي وي او دا معلومه شو چې غیبانه جنازه کله کله جایز ده همیشه نه چې خلکو په هغه سړي باندې کله جنازه کړي او نیکانو خلکو نه به دوباره وکړ نه دا وایي لیکن کشف جنازو کا سمانعت بدی اصحابن میدو دویم خط ورکه حاتب ابن ابي بلتعه چې دا هغه بدري صحابي دی سوره ممتحنه د مبارک نازل شوی ډېر یو قوي صحابي دی مقوقس بادشاہ خپل نوم یې د شو جریج ابن متا د مصر بادشاہ رسول الله ورته ویل چې بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى مقوقس عزيم اهل القبد اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اثم اهل القبد او السلام على من اتبع الهدى او كما قال اسلام راوړه بچ په پاتې شي او کچیر ترې اعراض وکړي د قبطانو دي مشترونو څومره ګناهونه شي دا ګور ټول پتا باندې دراله ک اسلام دراوړو څنګه سلام در باندې او کرا د نور در باندې سلام نشته وېدې شور د کله ولي کلو نو حاتم ابن ابي بلتع په خپل یو دعوت ورکړي دمه قوقس بادشاہ ورته ویل چې وکړه دا ستانه مکه بری کرسي باندې ډېر قوي سره ناسو دنیا په لحاظ باندې شاه فرعون خپل نوم مصعب ابن ولید سلوریم سو وکاله دا غشوندو او دا فرعون پر سلوریم سو وکاله کې چرته نه جوړ شوی هم نو
او د څه دعوی وکړه چې انا ربکم الاعلى تاسو سوچ تر به او دای موقع اې د عقیده بارک علماء دوه قول ذکر کړی دي څوک دا دهریو او دویم قول دا چې دا مشرک د قران معلومیږي چې دا مشرک دی او ورته ویلي چې اول په قوم باندې الله دا عذاب نازل کړي هغه برباد کړي دغه نور څه پیدا برباد رب العالمین چې کله قوم له غوسه شي ناکاره والین په مقرر کړي خراب خلق بنی اسرائیل ورځ موسی علیہ السلام له ویلي یا موسی موږ څنګه معلوم کو چې الله بس موږ نه خوکه کبه خفا اگر رب العالمین له ویلي الله رب العزت عالمي ذکر کړي ودا وکاسو بشار چیرته نیکان خلک زه خوشاله يم که بدن خلک زه خپایم دویم کاسو مالداران تاسو به غریبانو باندې خرچي کې زه خوشاله يم او کني زه خپا دریم د ضرورت وخت کې چیرته باران کې زه خوشاله يم و الا کنه کې به زه خپایم وسار سره په دې باندې ځان ګوري خپل بچان ګوري خپل مالداران ګوري د باران ضرورت ګوري او به د دویش لکه فوج اتلس لکه فوج سره برباد دي ظالم بادشاہ ذل اوتاد په خلکو باندې میخونه لګول رب العالمین دغه په مقابل کې قوي پیغمبر راولېګلو موسی علیه السلام والده مبارکه یو حدیث میدا تقریبا قران کریم کې اوس رشپک د شکرت الله دا نوم ذکر کړی دی شجره د نسب دارا موسی ابن عمران ابن قاهس ابن اسحر ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام سلوی کړه کوم ځای سره وځي دواړه اخر ایسه مغلوب شو اگر رب العالمین به برباد کې ته ګوره داغه نه عبرت واره د شنه چې تخل کړه عبرت جوړ شي مقوقس بادشاہ ورته ویلي و موږ د خپل دین د ارچا لپاره نه پریدو تر څو پورې چې غوړه دین موږ پیدا نکو نو حاتب ابن ابي بلتع ورته ویلي وې زه ته دانوي مچ د دین نه پریدا زه تعالی دعوت درکوم په طرف د قران لکه څنګه چې تاسو دعوت ورکوي انجیل او تورات ده او به د قشن د موسی علیه السلام په واسطه باندې د عیسی ته هیڅ ویلي د عیسی په واسطه باندې د محمد رسول الله ته هیڅ ویلي که تاسو یقیني عیسی باندې د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري به معنی یاتي من بعد اسمه رسول زمانه پیغمبر راشنو به احمدی ودا خبره چې کله ورته وکړه هغه ورته خطر ولېګو رسول الله لا وی ویل چې تا خبره ما معلومه کړي ته چرته جادوګرم نه ساحرم نه منتریم نه خوش خبرم نه کوي خو ته بس ما را هدیه قبول کړي ایوه ورته یو جوړ جامه را ولېګلا یو ورته اثر ولېګ ابن قیم لیکلی چې هغه دلدل نه میدو دوی ورته وینځ را ولېګلې یو ماریا او بل نسرین نبی کریم علیه السلام راواخه حسن ابن ثابت لا ورکړه او ماریا ایمان راوړ رسول الله سره نکاح وکړ چې یقین الله ابراهیم پیدا کړ د رسول الله بچي نبی کریم علیه السلام ملګرو لوي صحابه ولا څومره ناشنا پیغمبر وې زړه دې چې تاسو به مصر ګوره فتح کړئ او چې کله فتح کړه د پلاني کری سره ډېر احتیاط کوي د خپل ولی له حاجه کو دومره لري وجدار چې دار ماریا علاقه ده او د قشان د هاجری د اسماعیل علیه السلام مور او غزمه وسو شنی کړي او چې رحمه کې ډېری فائدې دي رسول الله فرمایي ودا تاسو قائموي ولو بالسلام که اچ نه که صرف سلام پر خپل باندې واچو او که چیرته قائمین په صورت باندې بتیریږي الله بدرې ځکه پر اخوال راولي د تحقیق ویل شو چې د انسان پر ځکه بکره پر اخوال راځي امام بخاری سے امام احمد سے امام ابو داود حدیث نقل کړی دی رسول الله فرمایي چې رحمی کوي ترغیب او ترهیب کې راځي د ډوړې نه مخکې ورسره لاس منځي سنت طریقې مګنه خو ادب وګڼه او خاص کر تقوا د ګنا نه ځان ساتل د الله ذکر کول دا ټول غمونه لري کول او د قشن د یو غم جوړول چې الله به څنګه راځي د الله په بندگانو باندې خرچا سر منځنه او شخو پر خودل jihad کول رسول الله فرمایي کمالدار کېږي نو غواړي چې jihad وکړي کته سو غواړي چې موږ مالدار شونو بس jihad وکړي که صحتمن شونه به سفر وکړي سوره واقع ویلا وعده کول یو حلال تجارت ځان له پیدا کول وې دې ورته ویلي نو کله چې دارانه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا قبول کړه خو لیکن هغه سړي صرف هم دې حدیث باندې ځان خلاص دلته به دا مسله ده چې د کافر انسان نه حدیث قبول دا جایز کنه روا د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام احادیث شکل انسان مطالعه کی تقریبا 13 احادیث په دې مباب کې راغلي دي نو دوه قسمه کافر دي یو حربي کافر چې د مسلمانانو سره په جګړه کې اخره ایدو حدیث قبول دا حرام قران کې الله دا رد کړی دي سليمان عليه السلام د بلقیس حدیث رد کړه اما که شرط غیر حربي وي او هغه تعالی حدیث ولېګ نو به قبل واله کول شي دعوت درکې تور دعوت کې څور تور لېګ څه درکې رسول الله چې دا حدیث قبل کړی دا غیر حربي ده نو نتیجه دارو وتله چې د حربي کافر چې مسلمانانو سره په جګړه کې اخري دغه هدايا او تحقیق قبول دا حرام قران کې الله پیرت کړی دی او کوم چې غیر حربي لکه جلال آباد سکه هندو یا بل څوک شو او هغه تعالی به تور مثال څه حدیث وړاندې کړنو هغه ته قبول شي دریم خطا عبد الله ابن حذافه الصحابي له ورکه ولاده کسرا بادشاہ لويس او دا هغه سړیو چې د هرقل بادشاہ سره ملاقات شوه دی د عمر رضی الله عنه په وخت کې
هغه لري ویلو تقریبا ډیر ملګری دله ویلې پر رسول الله باندې کفر وکړه خوشي باندې کم ودا ته سوې یو کوټه کې واچو دا واقع ان شاء الله په خپل ځای کې به راځي زنانه اوس راواتو دا بل الله رب سجدو به په څه راوړ یو خو دی خو ځینې ورته ویشته لیکن دا به هم دغه نه یریدو اخر ورته غوړیونه دا کړیان سرکړه یو دوه ملګری ورو ورزول وې دې شکل ورانه کولو د سترګونه وښ کړه نو بادشاہ ورته ویل چې ولې دې وشړل وې جړه مال په دې رااله چې زموږ د مخ کې ملګری مقابله وجه ته الله له مخ کې جو کزه کما ورغور جو شکل خو مخ کې الله له ورغه یا کاش زما عبد الله دا یو نفس نه وي تاسو د الله په دین باندې شهید کول او به ژوند کړي شهید کول او به ژوند کړي بادشاہ پوه شو چې لکه دا سړی اوړینا وې زه به تا خوشی کوم دې شرط باندې جسمه تندې بخولای وې زه به کولم په دې شرط جسمه شرا ملګری به پرې دی هغه وی سید وی چې کله د تندې ورته نږدې کې لاړې په ورته کړ خو دا ګمان راغی جسمه تندې خپل کې خو چې کله روته عبد الله ابن حذافه سخت وژړل ډیر انته عزت عمر ابن خطاب له خلک رااله عبد الله ابن حذافه جاړي وی ولی وګه پورته قیامت رب العالمین زمانه پښتنه وګي شي عبد الله تاسو مر دشمن پوړاندې ولې دا کم طریق اختیار کړه سره دې اسلامي شخصي ځان د پاره نه دا کړی او دین د اسلام دی وخت مجاهد دا جواز مر کړی چې کلمه کفر ویل چې رب دې مطمئن بالایمانی خو صحابه و دا مې دې ملګرو اشراوند پاره دا کار کړی دی عمر رضی الله ملګرو ویل کټول معسكر مجاهدین راجمع شي اول د عبد الله ابن حذافه ته دې بس کول کوم به تاسو کول کې چې دا زړه نه دا ګلوس دا مسله ختم شي جناب نبی کریم علیه السلام ورته دا خط بويسي خو الته د بحرین والی لا اول ورش دا پاریسین چې دی رومین و دا ایران والا خلک دا ډېر متکبر دي دا بس سره خط نه ګوري خو اول به هغه بحرین په والی په واسطه باندې مسله برابر کړي چې هغه منذر ابن سوان مېدو په خط کې ورته لیکلی و بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى كسرى عظيم الفارس اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اثم اهل فارس والسلام على من اتبع الهدى دسر اغاياتونه لګو چې تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم وګدا ځکه دا مجوس ته اس بنی دا مخکې مکو قصبه چاله لیکلو عبد الله بن حذافه فرمایي زورن بحرین بچا ولیلا منذر ابن سوال دغه ورسه بدل العالم و اخو هغه په خپل زما راخت شاپ واسطه باندې ولي ګوي زور ولي ګرم خو بچا اول جریان کې واچ عبد الله بن حذافه چې کله د دروازې راغی اېدا جامع د سلک زره خیرنه مېرنه وی او په وندونه پکې و نو د کسرا بچا پرويز نو مې ویل کړه سړی مره پر خط راواله اېدا و د اثر غټ بدن وړو کېری دا څنګه ما سره به خو کې کینې دومره مغرور سړی و دربارین شروع وته ویل کړه خط راکا وی ولی وی پرويز به بدن نه غواړي هغه وی مال محمد صلی الله علیه وسلم ویل دي چې بادشاہ له خپل ورکا کما پر دې بادشاہ له ورکوم کې قسم په الله چې زمانه نشه خسته دا تاسو وای دومره پابند خلک صحابه الله او الله رسول دومره تابع خو کاش مکه شروع شو بدی کې ورته بادشاہ ویل پرويش را خوشی کوي وی چې کله ور خوشی کړه ورته دنه ورلو در خپل وزیران کې نه ولي وسم په طرف باندې کې نسم وې دوی چې په عربي نه پوي د زیدي په سمای باندې پوي د یو عربي وروغه ترجمان د هجري علاقه ويغلط اغلي ولد خط ولا وجه خط ولا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى اسرى عظيم فارس وچ کله دې جره ورشدونو خط ونه کته دومره قما کړو یو د په دې خط باندې خېزو کې چری کېلا او وی ویلي عبد حقير من رعيتي دا محمد یو سپک سړی زما د رعیتنا او د دونو زما دونو مخکې لیکل کېږي دا دومره معتبر سړی دی چې وجدونه د اسما په دنو باندې مخکې شو در به مال د خطابونه وکړي چې دا وکاو دا متصل د یمن بادشاہ والی لا بازان لا خطر ولګو خطي شریکی عبد الله بن حذافه فرمایي وزم خفش هو تمزم وې د جزيره العرب الاخيره چې کله ور داخل شم یدو قصه په ځمانه کې نه سنور توي ویل کته تاسو خدا سره راول چې په دې خط کې چی شي لیکلی و څه مسله وا قمه خل بادشاہونو الک اول بری کتلې وي او رسول الله لړاغه ورته ویل چې رسول الله خط سری کې هغه ورته بدوایو کړ چې الله ټوټه کله څنګه چې زما خط ټوټه کې پنځل اسکاله کې د حکومت وړاندې مقوقس بادشاہ هغه رسول الله د خط له حاصل کو یو ډبي کې وساتو وینځل ورکه چې دا وساته او د قشانه د هرقل بادشاہ الله دغه د حکومتون لملک درازواله ورکه وې دی بازان لا چې د یمن والیو د حکمران خطر اولېګو چې په دې عربو کې خور پړک سره پیدا شوی نو محمد د لاس سره اسمه احوال راواله دومره مغرور بازان بادشاہ چې کله خطر ورشي داغه بشي دوه پولیس راولېګل چې رسول الله راولې پولیس کله مکی لړاله نو طائف لړاله طائف کې خلکو نه پښتنو کوي چې بریږي چې دا محمد کوم ځای کې دی وی د زمون بادشاہ خطر لګلې دی او زه به سره لګلې مودا اوس موږ ځان سره بوزو
چې تجارت سره مخامخ شو هغه نو ډېر زرخه ادرس ورکې ودا په یسرب کې وشيږي او د نوم دی او پلان دی او پلان او په منډه منډه باندې مکی ولړاله ورته ویل چې ابشرو خوشاله شئ د محمد دی له تقصر ټکر راغی وښ کې خیر دا ختمي کی لکه څنګه چې په دې زمانہ کې د يهودیت او نصرانیت د نقشه د خلکو په دې زونو دماغو کې ځای لري دوی دا وایي چې ارڅ به ختم شي خدا شرطه ختمي کی او د پلانونو سره ټکر راغی دا به ماتيږي او دا به کیږي او هغه پولیس شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم ګيري والي وکتی پر خضر او بریتان ویل کدا ولې ودا قشن زمنګ د رب منګ امر کړي رسول الله فرمایي مخ ته واړو وې زمنګ رب منګ امر د شکل چې ګيري وګدي کې بریتان کم کوي وې څنګه راغلي وې بادشاہ ته وته پرويش وې سبب ګور راشي سبا چرالو نړۍ عظمت د هغه ورته ذکر کې شاګړ ډیر غوسه کیدون کې سړې دی ډیر قهرجن دی او د شیل سړې دی او دا دی او دا لکه اوس خلک وایي چې د يهود نصارا د خطرناک خلک دی او د شي ګوري او د شي سړې وجني او په دې کې فیض باندې سړې زندان کې شو دا مسله او هغه مسله رسول الله ورته ویلو اسما الله دی مقصد هم سری وېزو بادشاہ وېستاسو آشنا چې هغه بیګه خپل بچي مردار کې د کسرا بادشاہ مردار شو دی پولیس رسول الله علیه و سلم بارک اسمه عقیده و شداله ونه ده نه منله اوس معلومه کړ چې خینه قمقلو لیوانه ته هغه مړ کېدل لکه اوس بعض خلک دا وایي يهود او نصارا ماتېدل دا خلک او دا ذلیل کېدل او په دې باندې انقلابات راتل د دنیا په ټوټه ټوټه شو خدای طاقتونه شرط ماتي وځي تاسو پښتنه وکړي بازار بچره شکل رااله ویل شي پروګرام دی هغه چې انتظار بو کو یقیني مړی او وجلې شي وي نبی دا محمد په حق نبی د ایمان پیروړو کې قوای په سورلي کوي سره جنگ کو نتیجه ویل شو اجمالی مخکې سره درس کې دا ویل شي وا د دې پرويز یو بچو شروع په نامه د پرويز د کسرا بادشاہ چې په خپل قوم باندې عملیات وکړ مشران یې وښلو د هغه د زنانو عزت واخیستو ندی بچی شروع له خلکو ویل چې دا څنګه پلار دی دا خدای خپل مشران وښلو د هغه زنانه به عزت کې دوه وجل پکار دی چاړې په سره واخ سې استغي وښلو هغه په دوی چې دا بچی ما وجني مخکې داغه د وښل نه یو دوی جوړ کړ ظاهر نډکا او پاغي ولیکل الدواء النافع للجماع دا د شي دوی د چې دا جماع کې ډیره پیدا منه دا په یوځای کې خود خپل حکیم خانه کې کشمره بچی راشي او زی وښلم پرې دا به مرشي وی چې هغه کله وښلو شپږ میاشتې په دې منځ کې تیر شوي وې د یو خطر ولګو بازان بادشاہ له هغه اسما پلار چې کوم نبی لپاره تر پولیس ته لګیلی و هغه باندې اوس عملیاتونه کی بادشاہ ظاهري دنیوي لحاظ باندې لګو کېری په دې مناسبت باندې چې ارزه کې ځله جګړه جوړولم پکار نه دلته جبهه او الته جبهه اوس داخلي په خپل حکومت کې دا ګډوډي رااله دا د عربو سره ونکول بیا به چل کیږي کینده په دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی شکل ته دا دوی وخړله او په سر راوړل هغه مرش ایستا دا غوی لورو اې دې پرويز او دې شروع خور هغه بادشاہي باندې مقرره شو رسول الله ملګری ویلي وی چرته مون کامیاب نشي هغه قوم چې زنانه پاغه باندې مشرک کوي هغه سره په دفتر کې او د قشن هغه ور باندې وزیر اعظم یا مشرف جنت له قوم الله داخل لیکي د عمر بن خطاب په وخت کې به رب العالمین ایسه داخله غړنګ بند کړ فارسونی ولې شو هغه زنانه به حسین شه په نکاح باندې واخسته وکله چې یمن بادشاہ له خطر راغی چې شروع دا کار وکي نو هغه ورچ دا محمد خو یقین الله نبی دې ایسه ایمان پر راوړو ټول یمن والا ایمان راوړو رسول الله دې عمل الله فتح زکو ویلي چې د خیبر پورې او د شام پورې او د یمن پورې دې خلکو ایمان راوړو دا مسله چې کله وشوا څلورم خطه ولېګو د هرقل بادشاہ له دهیت الکلبی د هرقل خلک ایتالیا دا د شي زیرپوش خلک دی رنگیش پیغمبر علیه الصلاه والسلام دهیت الکلبی ورته ولېګو چې هغه ویل شو یوسف حاصل امه د دې امت یوسف ډیر حسین سره و جبرئیل علیہ السلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دهیت الکلبی په شکل باندې براغه دی ورته ځکه ورولېګو چې بدرنګ انسان موږ ورولې غوښنه چې ټوکې ټقاله وربوله ونه کی ډیر یو مزیدار سره او خط ورته لشي لیکلو چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل الى قیصر عظیم روما او دی ورته چې السلام علی من اتبع الهدى اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اسم پتا باندې ګناه دي رومین وی او السلام علی من اتبع الهدى وکله چې دا خطر اولېګو نو په دې وخت کې د فارسیانو رومین خپل مابین کې جګړه و د دې وجنه د مکه مشرکان د رسول الله ملګری ویلی و وی الته چې رومین مغلوب شو فارسیان په غالب دي موږ به ان شاء الله به تاسو غالبې ابو بکر صاحب سره شرط مورګو تقریبا تر لس کالو پوري نتیجه دا شو چې الله رومین غالب کړه او دلته کې په بدر کې زموږ مجاهدین الله غالب کړه دوه خوشاله الله ورکړي مؤمنان الله نو دې پارسیانو رومین سره جوړ وکړه صلیب هم پیرا وړو صلیب دا معنا نسوارا دا وای چې عیسی موږ وجلې دغه په وجلې کې الله موږ ټول معاف کړی دومره خمق علاقه ده چې عیسی تاسو وجلو تاسو لایق د عذاب کې تاسو لایق د معاف کېدو یې
وسم دا و چې دا صلیب یو پلان دی لکه اسلام او د صلیب جګړه نو پارسانو د خپل شینم برته دی رومانو ورکړو صلیب یې ورکې نو دې هرقل بادشاہ ویلې وې دوه نظرونه وکړه یو نظر دا و چې د حمص تر شام پورې بیت المقدس پورې به پیدل سم او صلیب چې په کوم ځای کې ودی پارسانو زمنګ ناخص او مکه ځای کې به لګاوم ډیر د استقبال ورته وشو داخله ور روان و رسول الله د تحت الکلبی ویلو وې د بصرا بادشاہ د بصرا والی سره باول کینی دغه نه بور سره بادشاہ خپل د خط وروړي وجدا د وې څخه دا مغرور د کېدې شتل نمبر درنه وې دا لور دغه خاله داغه چې ورته پیش کړي هرقل بادشاہ له وړاندې هغه ډیر روخيار ظاهري ځکه عالم مو د علم نجوم ماهر مو او قومي مشر مو ملک وی ویل چې لکه دا خط موږ محمد را لګل د عربو دي چې د عربو څوک شته او نشته وی ګوري ضرور پیدا کړي دا خبره کې پښتنه وکړو وی حتی چې د شام علاقه د ټوله مشي ګډ په ګډ باندې وکړه ابو سفیان فرمایي چې د صلح الحدیبیه کې د رسول الله سره څوک په صلح کې واقع و چا سره شوی و وی موږ تجارت په نیت باندې لاړو خو حتی غزه کې موږ پیدا کړو چې کوم فلسطین کې علاقه ده وی موږ راوس وی چې راوسو وی ویل چې دا سره پیښ نه موږ وی او وی څنګه کې موږ ته موږ د نسب نه دی بل نو کې دا راغلی چې ماره تر زوی دی خو ابو سفیان فرمایي وی ارمان کله دروغ باندې اسما شهرت نه کړي ما په رسول الله بارک ډیر دروغ ویلې وي خو یو خبره کړې دا کوم څه به حدیث بخاری کې معلومیږي وی طریقې دا جوړ کړه هرقل بادشاہ زمخ کې نه ولم زما د عملګری ورسته کې نه ول دای دی وجنه چې نقل مال رانه لکه زما شاله تاسو اوس کې نه ورسته ما نه سره مخه مفتنه کې نو زبر تاسو نه اوس نقل زکم چې کوم څنګه دا سر د شو خوځم یې څنګه او دی هرقل اغویل ویلی و وی کچیر د درشته ویل تاسو مال د اشاره کوي او دروغ ویل به د اشاره کوي نو به بعد دغه لس پختنی ورنه وکړي حدیث بخاری کې هغه راځي ان شاء الله کراله ورن چې په ورځ باندې شرط ژوندیو هغه لس پختنی علي ترتیبي به کړی دي کمی کمی دي او به دغه حکمتونه د هرقل بادشاہ په خپل بیان کړه کم کم دي او جواب د تحت القلبی د خط څنګه وشو په کم کیفیت باندې وشو دا به ان شاء الله در روان چې په ورځ باندې به تفصیلی بیان کو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم اجمعین